دا یو تاسو شاکړه دي چې یو زنانه د ماشومان بیمار او خاونې چې کوم هغه مجبوره کی چې تر ماشوم لري کا او دا زنانه د ماشوم لري کی په دې کې دا ګناګار ده کنده ګناګار جواب دار چې کله د مجبورتیا حالات وي نو بیا خو خزه ګناګار نه ده خاون ګناګار دی خو د مجبورتیا حالات دی یعنی پای کې د خزه د عزت او د خزه د مرګ خطر به کې نه او خاونو چې درې کا نو نه به درې کې ځکه الله تعالی لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق تابعداري د الله په نافرمانی کې نشته لري او کدی خځه د ماشوم درې کړه وو نو کچرته روح په دې کې پکړې شی او بیا باندې کفاره شته دوه شروجی دی باندې سیزه کا قتل کړي دي او کچرته د ماشوم کې روح نه پکړې شی د سلور میاشتو مخکې دوه میاشتو یا ویني میاشتې د درې کړه دي نو بیا د کفاره اغه نشته دي ته تاسو کړه دي چې زر مدرسې نه استلیشم په غلطي باندې او مدرسه په سیبیر ته ډیر خپای ما ته دعاو خای چې سیبیر ته مدرسې ته داخل شي بس دعاګانې د الله نه واړه خطر کې ده د شپې را پاسه او د الله نه سوال وکړه چې الله کبه دې دا کې زما غلطي نه نو دا استاد پر زړه باندې رحم وکړي چې ما بیرته واپس د مدرسې کې داخل کی بس دا دعاګانې په پښتو کې په الله پويږي په اردو کې په هر جو باندې الله پويږي ها دا ته پوښتنه کړې چې رچا پریشیا باندې استادي شي او دغه پیسې دغدي او خوري نه او دا پیسې دې پر استعمال ولا حرام دي کنه دا ناروا دي مما ته شکل راولړي جواب دار چې پریشتیا او رچا استادي شي او دغه پیسې بالکل دې پر استعمال ول جایز دي چې په پراړه په دوکه باندې استادي نه کړي او خپه حلال طریقه باندې او په جایز طریقه باندې د قانون مطابق استادي کوي نو دا یو ډیوټي ده دا یو کار دی مهنت یو کسب دی دې باندې بالکل دا پیسې غستلې شي کبه خوريو کبه ځالګ دي کار سکے دا ته پوښ کړه د چې یو کس کمیس استلې وي او د بنین سره مونږ کوي هغه بنین چې پای کې د ښکارا کیږي نو دې سره مونږ کول څنګه دي جوابدار چې ګوره په مانځ کې د سړی عورت چي دا د نامنه والا تر د زنګونو پورې دی او دغه سره سره د اوږي چې کمی دام عورت ته نو چې کله سړی کمیس استلې په بنین کې مونږ کوي نو بنین دوه قسم سره دی یو هغه بنین دی چې پای کې دا اولی ښکارا کیږي سره پټوي یا پټه شانتوي بنستونی په دا کې مونږ نه کیږي خاصه که حدیث بخاری کې راغلی دی نه جابر بن عبد الله رضی الله عنه پر روایت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء تاسو کې یو تن په یو کپڑا کې مونږ نه کې چې دا په یو ګو باندې څه شی نه پروتو دیم هغه بنین دی چې هغه نستون والي د وګي په کې پټي وي او دا بنین ډیر نری نه بلکې د وګي په کې پټي وي نو لہذا د هغه سربیا مونږ کېدلی شي